السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د یو لپټاپ په سر باندې 9 کسان د دې دنیا نه لاړل. که تاسو لپټاپ استعمالوئ یا تاسو بچی لپټاپ استعمالوي نو زمونږ دا ویډیو وګورئ. دا کوم ماشومان چې تاسو ته ښکاري دا واقعیا په فیصل آباد کې راغلی ده. د ګرمۍ موسم دی چونکې په دې موسم کې څوک بهر ډیر نه وځي نو دې ماشومانو چې کم دی د کور په یو کمره کې راټول شوي وو او انجوای کوله. نو دې ماشومانو په دې لپټاپ باندې گیم کولو او مسلسل گیم کولو. په دې وجه باندې لپټاپ ډیر ګرم شو او دومره ګرم شو چې د حد نه زیات ګرم شو. کم چې د کور نور غټ کسان وو یعنی مور او پلار نو هغوی په بله کمره کې وو. چې د شپې 11 بجې شوې نو په دې کې ناګهان یو دماکه وشوه او د دغې دماکې د وجې نه په کمره کې اور لګېدو. چې د کور نو خلک راغلل او وی کتل نو څه زخمیان او څه وفات شوي وو. یعنی د یو لپټاپ د لاسه 9 کسان د دې دنیا نه لاړل. نو د ویډیو مقصد مې دا و چې تاسو هم په خپلو بچو باندې او په خپلو کشرانو باندې ډېر احتیاط کوئ. نو دا وه زمونږ نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.